زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او که څوک مې وجني لاس هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. سلامونه لیدونکو او اوریدونکو، وقار علي شاه دریاب یم در سره او په خپرونه مبارزه کې تاسو ټولو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مه شئ. لیدونکو او اوریدونکو، زه اقبال شاکر صاحب طرف ته. شاکر صاحب هرکلی درته کوم په خپرونه کې. ډېره مننه وقار علي شاه، ډېره مننه ستاسو چې وخت هم راکړو. ډېره مهرباني. زه د عروج ټلویزیون د مینجمنټ او د دې د کتونکو او د ټولو پښتنو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم. ډېره مننه. شاکر صاحب ادبي هلو ځلو ته او دغه ټولو دغې ته به راځم، خو لږ وروسته به تاسو بوځم که کوم ملګري زمونږ اوس مونږ ګوري او خبر نه وي چې تاسو زیږون چېرته وشو، چېرته رالوی شوی، چېرته هم تعلیم حاصل کړ. ډېره مننه وقار صاحب. زما زه په بټخیله کې پیدا شوی یم او ابتدایي سبق مې دلته هم په بټخیله کې په ګورنمنټ پرایمري سکول وس نمبر 1 دی، هغه وخت کې صرف یو پرایمري سکول و، هغې کې مې سبق ویلی دی. او دا چېرته چې ناست یو په دې سکول کې ما 10م پاس کړی دی. بیا مې د تاڼې په کالج کې سبق ویلی دی. بیا مې په سوات کې یو ټیکنیکل کالج دی، پولیټیکنیک انسټیټیوټ، هلته نه مې په میکینیکل کې ډپلومه کړې وه. بیا مې 14م پرایویټ پاس کړی دی او بیا مې 14م پرایویټ پاس کړی دی په پښتو کې. او اوس هم دلته چې دا سکول کالج شوی دی، په دې کالج کې د پښتو د یو ورکر او کارکون په حیثیت سره کار کوم. صحیح. شاکر صاحب، زما چې څومره اورېدلي دي تاسو پښتو ادب ته راتلو نه مخکې یو بله شعبې سره تړلي وای، کاغذ هم کتونکو ته. او داسې و، زه چې کله ما چې 14م پاس کړو نو زه په دې خار های سکول کې په سی ټي پوسټ باندې انټرین زه په هغې باندې ولګېدم. خو ما ډپلومه کړې وه. نو بس د الله مهرباني، د مور و پلار دعا، ستاسو د یارانو دوستانو دا نیکې هیلې، زه چې اوس دا کومه نوکري کوم نو دا زما 9مه نوکري ده. نو زه اول دغه سی ټي پوسټ باندې وم او بیا په دې هیلث ډپارټمنټ کې الکترومیډیکل د سب انجینیر، هغه وخت کې ډیزګنیشن ټیکنیشن و یو پوسټ، هغې ته ما اپلای وکړه او زه رالم او هغه مې جاین کو. نو 14 کاله ما په هغه سب انجینیر په پوسټ باندې کار کړی دی. بیا زما مشران بختي روان عمر خیل صاحب او اباسین یوسفزی صاحب، زه به دې مشاعرو له ډېر تلم راتلم او داسې قلم مې لږ چلېدو. هغې راته ویل چې یاره ستا دغه کار نه دی، ته داسې ټیکنیکل سړی نه. حالانکې زه په ټول ملکنډ ډویژن د هسپتالونه را سره وو، څه سهولتونه چې دغه خلکو ته حاصل هغه راته حاصل وو او ښه خوشحاله وم پکې، ډېره ښه نوکري وه، خو داسې د طبیعت سره مې موافق نه وه. نو بس بیا ما په دې 2008 کې 14م د ملکنډ یونیورسټۍ نه پرایویټ وکړو او چې کله مې وکړو هغې کې زما ګولډ میډل راغی او یو کال پس چې کله زه ما دې پوسټ ته اپلای وکړه بس. او دا لکه داسې دغه خبره زما مینوال یا د عروج ټي وي اورېدونکي یا پښتانه چې دي چې په دې باندې د خبرې چې خلک وایي چې وخت د چا انتظار نه کوي. نو ما په 1989 کې دغه فګر دی، په دې کې ما 14م پاس کړی دی، خو ما بیا 14م په 2008 کې ما 14م د 14م نه 19 کاله پاس کړی دی. ډېر لوی ګیپ و پکې. په دغه وخت کې ما نوکري هم کوله او خوشحاله وم، داسې ضرورت هم نو. نو بس هغه اباسین صاحب سره د خدای پاک ښه وکړي، د بختي روان عمر خیل صاحب سره، ټولو ملګرو سره، علي خیل دریاب صاحب لکه زه ډېر زیات ګایډ کړم، حالانکې زما نه کشر دی، خو او بس بیا دې جګې ته راورسېدم. اوس یو چې تاسو 14 کاله تقریبا هغه دغه له ورکړي وو هغه شعبې له، بیا دې طرف ته راتګ ګران نه و، مشکل نه و، یا په دې کې ایډجسټ کېدل؟ داسې د وقار تو زما ورور کشر مې چې ما چې کله سی ټي پوسټ پرېښودو زه په دې خار های سکول کې وم. دا خبرې په ریکارډ یې نو ډېر زیات خوند کوي. زموږ یو هیډ ماسټر صاحب و، کریم الله خان نوم یې و، د تاڼې و، الله پاک دې ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی. نو چې کله زه ریلیو کېدم د هغه ځای کې نه، د دې نه وړاندې چې به کله زه په کلاس کې لګیا وم، ما به د حساب کلاس د هلکانو سره اخیستو، د انګریزۍ به مې اخیستو، د پښتو به مې اخیستو. نو کریم الله خان صاحب به راغی، اول ځل خو چې راغی کله کلاس ته نو زه غلی شوم. هغه بیا ما ته ووایي چې نه زه کله کلاس ته راشم نو ته به خپل ټیچینګ جاري ساتې. نو بس چې هغه به کله راغی شاته به لاړو، یوې کرسۍ ته به کېناستو، ما به خپل ټیچینګ کوو، هیډ ماسټر صاحب به پکې هم ناست و.
نو چې کله ما دغه استازي پرېښوده صحیح نو کریم الله خان صاحب داسې ناست و نو ما ته ویل چې اقباله ته استاذ یې او ښه استاذ یې زه لکه ستا هغه ټیچینګ نو د دې څیز نه مه ځه دا به مطلب دا دی چې ته به دلته چاله فایده ورکړې دا به هر حال زه لاړم زه سب انجینیر شوم په هیلث ډپارټمنټ کې صحیح ده او چې بیا مې هغه ځای پرېښودو نو زما متعلقه افسر چې وي اسرار صاحب زموږ انجینیر و نو هغه ما ته ویل چې یاره لکه ته چې د دې ورکشاپ نه او د دې ډپارټمنټ نه زموږ نه لاړ شي نو موږ به څنګه پاتې شو دا خو زموږ به هر حال خو زما اصلي ځای دا و لکه زما شوق چې دی نو دا شاعري ده دا کتاب دی دا قلم دی دا ادبي سرګرمۍ دي نو زما سره الله پاک مهرباني دا وکړه چې زما شوق زما پروفیشن شو بالکل بالکل او چې کله شوق پروفیشن شي لکه د خپلو بچو رزق هم د دې نه زه ګټم عزت پر الله هم خدای پاک را کړی دی شهرت پر الله هم خدای پاک را کړی دی او زما ذهن چې دی نو سره مطمئن دی الحمدلله ډېر زیات الحمدلله الله رحم دی صحیح دا خو ماشاءالله ډېره زیاته انټرسټینګ سټوري وه ستاسو د ژوند تاسو د اباسین صاحب ذکر وکړو څنګه چې د اباسین صاحب د شعر یو مصره ده چې خیبر وار تیر کړو سوار د ملکان په دې اړه تاسو څه وایئ دا هم د ډېره زیاته د خوشقسمتۍ خبره ده چې زما کتاب کودري په 2003 کې کله چاپ کېدو اول کتاب نو دا شعر اباسین صاحب زما د کتاب په سریزه کې لیکلی چې د مردان مثال د دوانو مینس کې ګڼ دی خیبر وار تیر کو اوس وار د ملکن دی نو زما په حواله سره او د ټول ملکن په حواله سره دا پریډکشن اباسین صاحب کړو اوس خو د سوشل میډیا په وجه باندې د پرنټ او الکترونیک میډیا په وجه باندې ټول پښتانه داسې بالکل یو کلی ته جوړ شوی دی او سحر ماښام مونږ یو بل وینو خو هغه وخت کې به دا چلو چې غزل به چا ووي نو ناڅاپي به یو سړي ووي چې یار دا د خیبر د چا غزل کېدی شي دا د مردان د چا غزل کېدی شي هغې کې به یو خپل سټایل به د خیبر خپل سټایل و د مردان خپل سټایل و د ملکن خپل سټایل و د اشنغر خپل سټایل و د صوابۍ خپل سټایل و ایون زه دا وایم چې په کراچۍ کې به کوم پښتانه اوسېږي هغوی به غزل نو د کراچۍ د شاعرۍ بل سټایل و اوس خو د سوشل میډیا شی ګډوډ کړی غونته کېدی پته پکې نه لګي چې چا څه ووي او کوم ځای ووي جی زه یو ځلې زما کتاب د ریدي رنګي اوبه چې هغه کتاب کله چاپ شو نو زه مردان ته اندیش بابا خواله زما خو شاعرانو کې چې وو نو اندیش بابا زما ډېر زیات خو ما به چې کله غزل ولیکو داسې تیار به مې کو نو هغه ته به ما ټلیفون وکړو هغه غزل به مې ورته واورو هغوی به راته خپل غزل واورو نو چې مونږ هغوی له لاړو ناسو کتاب مې ورله ورکړو نو د دې پورې خبره رااله چې د چا شعر د چا په شانته دی د چا شعر د چا په شانته دی نو اندیش بابا وی چې مونږ یو ورځ ناستو او محمد اقبال صاحب او ډاکټر اسرار صاحب نو مونږ خبره کوله چاوي خبره کوله چې د پلانکی شعر د پلانکی شعر په شانته دی د پلانکی دا چل دی وی ما ورته وی چې تاسو زورور یې زمونږ محبتونه یو دي زمونږ جغرافیه یو ده زمونږ معاشي ستونزې یو شانته دي زمونږ جنگ یو دی زمونږ امن یو دی زمونږ هر څه یو شانته دي او هغه یو مثال وړاندې کوي چې زه اوس د شپږم جماعت کلاس ته ورشم او ټولو هلکانو ته ووایم چې هلکه تاسو په غوا مضمون ولیکئ ټول هلکان به په غوا مضمون داسې لیکي چې څلور یې خپې دي او دوه یې غوږونه دي او دوه یې ښکرې دي او داسې او داسې نو اوس مونږ دا ټول لګیا یو په دې غوا مضمون لیکو نو دا به خامخا یو شانته وي زمونږ محبتونه یو دي زمونږ جغرافیه یوه ده زمونږ هر څه یو شانته دي معیشت نو د دې وجې نه زه دا یوه خبره کوم چې شاید چې د چا شعرونه د چا په شانته وي خو زه په هېڅ چا هم دا بلیم نه لګوم چې ګینې دا که چېرته داسې یو نیم شاز و نادر نو دا خو کېږي دا خو په کلاسیکس دور کې هم شوي دي زه د حمید بابا او د خوشحال بابا پوره مصري د حمید بابا او د علي خان بابا پوره مصري یو شانته دي دغه شته نو لکه په چا باندې دغه الزام سړی نشي لګولی البته یو کار شوی دی چې پہچان ما چې وختي څنګه ووي چې د خیبر غزل به پیژندی کېدو د ملکن غزل به پیژندی کېدو د مردان غزل به پیژندی کېدو نو د سوشل میډیا سره یکسانیت پیدا شو موضوع به یوه وه د تصوف موضوع به وه خو خیبر خلکو به یو شانته
یعنی شعربندي کوله او د ملکن خلکو به بل شانته کوله دغه شان د محبت خبره به د رومان خبره به خو په خیبر کې به یو شانته او دلته اوس هغه سټایل یو شو اوس خو زما دا خیال لې چې زه خوش قسمته ودیم ما یو کتاب کې چرته کتل د سپری جدید دور کې چا کتل لیکلو چې د 60s کې کوم خلک پیدا شوی دی په 60s کې نو د دې دور الکان دغه خلکو سره ډیر زیات میلاویږي ولې چې د دوه دورونه لیدلي دي یوې بیخي د ترقۍ دور ولیدو یعنی ما هغه دور هم لیدلی دی چې په ټوله بټخیله کې ټلویزیون نو او ما دا دور هم لیدلی چې اوس زما په جب کې ټلویزیون پروت دی ما هغه دور لیدلی دی چې زمونږ په کوټه باندې اول ځل کله ټي وي راغی نو انټینه لګېدلې د دې شی تاو کو دې شی تاو کو او میګي دی پیو داسې ما هغه بلیک اینډ وایټ دور مې لیدلی دی د هغه دور کلاسیکل نیوز کاسټرز او کمپیرز او دا مې لیدلي دي او د جدید دور وقار دلې مې هم ولیدل دا دي نو لکه ما خو ډفرنس ولیدو که نه نو د دې وجې نه دا اوسني هلکانو ته یو مسله پېښه ده زه د هغه دور نه راغلی یم نو څه نه څه پهچان مې جوړ شوی دی د دې دور سړي له ځان په چا پېژندل ډېر ګران کار شوی ډېر ګران شوی دی چې په چا ځان پېژني که نه په ده کې به ډېر لوی صلاحیت وي او ډېر لوی ټیلنټ په والا الله ورکړی مهرباني به پې هم وي نو د دې وجې نه لکه موږ له محتاط هم اوسېدل پکار دي کله ناکله داسې وشي وقار خان چې داسې ویډیو زه وګورم چې زه په 15 ورځې سوچ هم وکړم چې دا ما په کوم ځای کې ریکارډ کړي نو هغه ځای راته هم پته ونه لګي چې دا لکه کوم ځای و او دا څنګه چلو نو د دې وجې نه به مونږ محتاط اوسېږو زمونږ د خولې نه چې کومه خبره وځي نو داسې کېدی شي د چا په شانتې کېدی شي د چا نه انسپایریشن کېدی شي خو جان بوجھ کر به زما په خیال سره پښتانه خیانتګر خلک نه یو خیانت نه کوي صحیح ډېره مننه شاکر صاحب په پښتو ادب کې ویل کېږي چې د نظم لیک ډېر زیات دی د نثر کمی دی څه وجه ګڼئ تاسو پښتانه چې دي که نه دا رومانټیک خلک دی دا ترقي پسند خلک دی دا امن پسند خلک دی دا اوس چې دا کومه لوبه جوړه ده دا خو په موږ راتپلی شوې لوبه ده او په رومانس کې په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې د مزغو په عیاشۍ کې شاعري ډېره زیاته ښه کېږي ډېره مزهداره کېږي نو عمومي طور په پښتو کې شعر ډېر زیات لیکلی کېږي او داسې بده خبره نه ده ډېره ښه خبره ده او زموږ شعر چې دی لکه د دغه ډېروالي په وجه باندې اوس داسې یو ځای ته را رسېدلی دی چې ته د پښتو شعر د هرې ژبې د شعر سره یخودی شي ته پرې مقابله کولی شي البته د ژبې د ترقۍ دپاره نثر ډېر ضروري څیز دی اوس یو کار وشو په دې تیرو تقریبا 10 کالو کې یا 12 کالو کې چې دا پوهنتونونه زیات شو په پښتنه منطقه کې په دغه پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانیستې شوې او په دغه څانګو کې د ریسرچ کارونه شروع شو ایم فیل پی ایچ ډي دا شروع شو نو د ریسرچ خلک چې دی دیو نثر طرف ته راغلل نو اوس د پښتو کې د نثر کار روان شوی دی اگر چې هغه عمره نه دی څومره چې په کار دی خو زما دا یقین دی چې پر روان 7 کاله کې به د پښتو د نثر دا رفتار چې دی دا به تیز شي شاعري چې دا به هم خلک کوي لوی نثر نګاران زما سره دلته کې زه فیض الوهاب فیض استاذ د مردان دی ډېر ښه نثر لیکي ډېر عالم سړی دی هغه شعر هم لیکي نورالامین یوسفزی نثر هم لیکي هغه شعر هم لیکي دغه شانته زما شاعران هم لکه عباسین یوسفزی د بنیادي طور شاعر دی خو د نثر هم لیکي اسیر منگل سے پروفیسر اسیر منگل سے د شاعر هم دی او د نثر نگار هم دی اوس لکه زه یم نو زه بنیادي طور شعر بس دغه ورته ووایم دا نوم راپورې شوی دی چې د شعر سړی یم خو زه هم کله ناکله اوس په نثر کې تبازمایي کوم لکه زما د اکیډمیکس او د دې لکه ضرورت دی نو یقینا چې نثر د ژبې په ترقۍ کې ډېر زیات کردار ادا کوي زموږ سره نثر کم دی خو زموږ مستقبل په دې حواله سره ماته روښانه ښکاري صحیح ده شاکر صاحب موږ به ځو دمې طرف ته خو که دمې تلو نه مخکې موږ ته څه نظم څه غزل کلام واوروه ډېره زیاته مهرباني زه به یو غزل ستاسو سره شریک کړم چې 15 شپږ شعرونه دي چې
زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي؟ زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي؟ یارانو که رښتیا را باندې وایي نو دا څه دي؟ او مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، زمونږ په زخمی زړونو کې د شوخې خندا څه دي؟ مونږ جنگ ځپلي خلک، مونږ جل وهلي خلک، زمونږ په زخمی زړونو کې د شوخې خندا څه دي؟ او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي؟ چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي؟ او چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، او نور څوک دی خبر نشي چې زړګي په تاسې دي. چې څوک خبر پکار دی نو هغه در نه خبر دی، نور څوک دی خبر نشي چې زړګي په تاسې دي. دا شعر دی تاسو چې دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي؟ دا خلک به بې کیفه خامخا یو بل ته ګوري، د دوی په کاڼو زړونو کې د سترګو د غلا څه دي؟ او مقته ده چې زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي، زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي؟ زما په ګریوانۍ ټکوهله تڼۍ وي، شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي؟ ډېر ښه شاکر صاحب. اوریدونکو هم د دې سره به ستونزو د مې طرف ته بیا راځو.